بهرنیو چارو وزارت امیر خان متقي سره د افغانستان لپاره د برټانیا ځانګړي استازي د لیدنې خبر ورکړی. ښاغلي متقي په دې لیدنه کې د افغانستان پاکستان په وروستي وضعیت په دوحه کې څلور اړخیزو ناستو او یو لړ نورو مسایلو اړوند نظر تبادله وکړه. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت دریځ روښانه کړ چې د امریکا ناټو اشغال دورې په پرتله د افغانستان اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت پر مراتبو ښه شوی او د اسلامي امارت عملي اقدامات د سیمې هیوادونو ډاډ لوړ کړی دی. په داسې حال کې چې نړیوالو رسنیو د اسلامي امارت په استازیتوب د یو پلاوي د سفر خبر ورکړی چې له اروپا څخه د مجرمو اتباعو د راستنېدو همغږي وکړي او بریتانیا په هیواد کې میشتو افغان اتباعو څخه چې په جرمونو محکوم شوي دي غوښتي چې له هیواده ووځي او په دریم هیواد کې پناه واخلي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د افغانستان لپاره د بریتانیې د ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ترمنځ د لیدنې اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغو خبرو کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکېچونو افغانستان ته د بریتانیا بشري مرستو څو اړخیزو ناستو او د دې ډاډ ورکولو په اړه بحث شوی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب سره د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ښاغلي ریچارډ لینزي ولیدل. نوموړي د افغانستان او پاکستان په وروستي وضعیت په دوحه کې د څو اړخیزو ناستو او یو لړ نورو مسایلو اړوند د نظر تبادله وکړه. د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت موقف روښانه کړ چې د امریکا ناټو اشغال دورې په پرتله د افغانستان اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په مراتبو ښه شوی دی او د اسلامي امارت عملی اقداماتو د سیمې هیوادونو اطمینان لوړ کړی دی. در حالی که کشور انگلستان گفته است که به خاطر حل معضله مهاجرین غیرقانونی در کشورشان باید با حکومت سپس افغانستان مستقیما در ارتباط باشند. به همین خاطر هم هیئت‌های از انگلستان به کابل سفر کردند و ضمن ملاقاتشان با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان در جستجوی راه‌های حل به این خاطر هستند تا بتوانند مانند سایر کشور اروپایی مسئله دیپورت افغان‌ها را از انگلستان به داخل افغانستان میسر بسازند. په ورته وخت کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد 25 افغان اتباع چې هلته جرمونه ترسره کړي وو افغانستان ته استویلي دي. د جرمني د شپیګل ورځپاڼې د راپور له مخې دغه افغانان په جرمني کې د غلا د نشي توکو د قاچاق تښتونې وژنې او جنسي تیری په جرمونو مجرم پیژندل شوي وو او دغه هیواد په زندانونو کې ساتل کېدل. خو بل ورته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 12,000 افغانان له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنې شوي دي. د یادې کمشنرۍ د اعلامیې له مخې د دغو بیرته راستنېدونکو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانانو د راستنېدو پروسه دوام لري او ښځې او ماشومان د راستنېدونکو لویه برخه جوړوي چې 50 سلنه یې د 18 کلونو څخه کم عمر لري او 29 سلنه کورنۍ یې د ښځو لخوا سرپرستي کیږي. نږدې 2 سلنه راستنېدونکو بشري مرستې ترلاسه کړي دي چې د بیړنیو مرستو لپاره د دوی د جدي اړتیا کچه په ګوته کوي. بازگرداندن مهاجران افغان بدون ایجاد یک مکانیزم حقوقی و حمایتی پیشگیرانه میتواند به یک فاجعه انسانی و حقوقی تبدیل شود. بسیار حیاتی است که نخست یک چارچوب نظارتی دو جانبه ایجاد شود که در آن حکومت افغانستان تعهدات کتبی برای حفظ امنیت بازگشت کنندگان بدهد و بریتانیا نیز متعهد به پشتیبانی مالی برای ادغام مجدد آنها شود. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران له دغو هیوادونو څخه د افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړی دی. عدلیې وزارت اعلان کړی چې د کابل ښار 14مې ناحیې په الوخیلو کلي کې د یوې ځانګړې محکمې د پریکړې پر بنسټ 841 جریبه ځمکه په رسمي ډول د دولتي ملکیت په توګه پیژندل شوې ده. د وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې دا ځمکه په 2 کادستر قطعو کې شامله ده او د اړوندو ادارو د اسنادو ملکیتونو د ثبت او معلوماتو له بیا کتنې وروسته د حکومت په نوم ثبت شوې ده. عدلیې وزارت زیاته کړې چې دا سیمه به د غصب شویو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو کمیسیون ته وسپارل شي او په ټول هیواد کې د دولتي ځمکو د راټولولو او بیرته ترلاسه کولو پروسه لا هم روانه ده.
ایرانی چارواکو رسنیو سره په خبرو کې د متحده عربي اماراتو له امریکا او اسرایل سره پر پوځي همکاریو سخت نیوکې کړې دي. دوی ویلي چې د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې له امریکا سره د مذاکراتو له چوکاټه بهر دي او هر ډول شاتګ د اسلامي انقلاب له اصولو خلاف شرعي حرام ګڼل کیږي. بل لوري ته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا ایران ته پوځي ماته ورکړي او ټینګار کړی چې ایران ته به هیڅکله د اټومي وسلو اجازه ورنکړل شي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړي علي خزریان له ایراني رسنیو سره په خبرو کې له متحده عربي اماراتو سره د امریکا او اسرایل پر پوځي همکاریو سخت نیوکې کړې دي. هغه خبرداری ورکړی چې دغه هیواد وروستی بری او ماتې په قمار کې یو خطرناک لوري غوره کړی دی. خزریان دغه راز خبرداری ورکړی که هر ډول جګړه رامنځته شي متحده عربي امارات به هغه حالت ته ستون شي چې هیڅ ټکنالوژي به ونه لري. د مړي اندارس په دې هیواد کې میشتو مهاجرو ته سپارښتنه وکړه چې د شرایطو له بدلیدو مخکې د اماراتو خاوره پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د ایران د خبرګانو شورا غړي عباس کعبي ویلي چې د یورانیمو غني کولو په اړه خبرې له امریکا سره د مذاکراتو له چوکاټه بهر دی او منع دی. کعبي همدارس ویلي چې د اسلامي انقلاب له اصولو او منابعو څخه شاتګ هم شرعي حرام ګڼل کیږي. په همدې حال کې ټرمپ ویلي چې امریکا ایران ته پوځي ماته ورکړي او ټینګار کړی چې ایران ته باید اټومي وسلې ونه رسیږي. هغه دا هم ویلي چې د برټانیا پاچا له دې نظر سره موافق دی. From the trenches of World War I to the beaches of Normandy, from the frozen hills of Korea to the scorching sands of North Africa and the Middle East. متحده ایالاتو ایران ته په پوځي ډول ماته ورکړې ده. ایران ته به هیڅکله اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي او پاچا چارلز هم له ما سره په دې نظر موافق دی. د منځني ختیځ په اړه ځینې پوځي اقدامات روان دي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. له دې سره سم د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ویلي له ایران سره هره هوکړه باید د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسلې ته ونه رسیږي. Yeah, I think they're serious about figuring out how can they buy themselves more time. مونږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې له ایران سره هره شوې هوکړه داسې وي چې هغوی هیڅ وخت د اټومي وسلې جوړولو پر لور چټک حرکت ونه شي کولی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د ایران او امریکې ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې وشوې خو پایله یې ورنکړه او اوربند رامنځته شو او دغه اوربند د امریکا له لورې غځېدلی خو وخت ناوخته د ګواښونو ژبه کارول کیږي. د مزار شریف ښار په نهمه ناحه کې د یو سړک د جوړولو او کانکریټ اچولو چارې د ولایتي ښاروالۍ له خوا پیل شوې. د چارواکو په وینا د دې پروژې لګښت 14 میلیونه افغانۍ دی او د جوړولو چارې به نږدې 4 میاشتې وخت ونیسي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک د جوړولو لپاره د ښاروالۍ له هڅو رضایت څرګند کړ او د نورو ننګونو پر حل یې ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د 14 میلیون افغانیو په ارزښت د سړک د کانکریټ اچولو کار پیل شو. د بلخ ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د ادارې د خلکو د اسانتیاو برابرولو او ښاري پراختیا په موخه له 10 زیاتې انکشافي پروژې پیل کړي دي او ټاکل شوې ده چې د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. د دې پروژې طول چې دی 300 متر نه زیات دی، تقریبا 1 کیلومتر ته رسیږي او عرض سړک چې دی 8 متره دی او دواړو طرفو ته یوالې لري چې 80 په 80 کې یعنې 80 سانتي عمق دی او 80 سانتي عرض دی او یوالې RCC دی یعنې سیخداره دی او انشاءالله په 4 میاشتو کې او په 120 ورځو کې به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاروالۍ مسؤلینو ته د دغه اهل قریب د ګذر مسؤل خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا به په ښه کیفیت او په کومه نقشه او څه چې راکول شوي په هغه سره به په ښه شان سره تطبیقیږي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د دې سړک جوړول د ښار د پرمختګ او ښکلا په لور یو ګام ګڼي او د ښار په نورو برخو کې د لا زیاتو هڅو او د پراختیايي پروژو غوښتنه کوي. 8 سالی که گذشته ما بسیار به تشویش و عذاب بودیم. از گل لای بالای ما در مسجد مکتب رفتن نمیتونست
مرزا را ما پشت خود گرفته شفاخانه می بردیم. بازم یک اندازه جغل اندازه شده بود، خوب بود. بازم که این حال ما سرک ما کانکریزی میشه، بسیار خوشحال هستیم، بسیار راضی هستیم. مردم حالی گذار ابراز خوشی و خرسندی میکنن و امیدوار هستند که این پروژه ها د بلخ ښاروالۍ د دې سړک د جوړولو اعلان په داسې حال کې وکړ چې د ښار په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلک لا هم د معیاري سړکونو له نشتوالي شکایت کوي او له مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د یک تلویزیون قدرمن او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.